مون خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مون خلکو ته څومره سازشونه جوړو، مونږ وایو چې یاره دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي، دته به زه کم ځای کنده کنم چې د پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به پخپله پریوزي، کله چې د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به پخپله گرفتار کیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورته کو هغه کافر و که مسلمان و که هغه مشرک و که هغه یهودي و. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسیلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړ، لښتې مختې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړې، نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي، یا به بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله مړ به یې کړو، موږ به خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو، کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پس یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی، ابو جهل نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه، چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو، ابو جهل خوشحالېده زه چې کوې مو ته کنست دی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبريل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نه شي. ولې؟ وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی، په لاره کې کوې کنستی سازش یې درته کړی، مخکې لاړ نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو، چې واپس شو ابو جهل خبر شو، وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو. بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دې زما کور ته رانږدې شو، بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه، چې د کور نه یې رامنډه کړه، دا تېر چې ما په لاره کې کوې کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوې چې خپه کې خو پخپله ورته ښکته کوې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوې په غاړه لار شي، رامنډه کړه په کوې چې خپه کې خو د پخپله ورته ښکته لاړ، چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو، ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي، چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو، ابو جهل د کوی نه نه ایستلی کېږي، خلکو وس یې وکړې. ابو جهل ورته وایي ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف راکوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړم، نور تکلیف راکوئ، تاسو ما نشئ ایستی، ستاسو کو ډېر وس یې وکئ ما نشئ ایستی. وی څنګه؟ وی ما به هغه څوک وباسئ چې چا ته ما دا کوې کنستی، هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي بل څوک ما نشي ایستی، هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل شو، وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نشي ایستی، راشه هغه وباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و. وی ټیک ده اگر چې دا کوې د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و، خو زه به یې روباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوې غاړې له نبی علیه الصلاة والسلام راغی، عمر ابن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې، وی یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه، خو ما ته دې کوی نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه، خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وی څه شرط دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي. وی زه یوازې نه دا ټول کوم مې وپتا ایمان راوړي، خو ما د دې ځای نه وباسه، ایمان در باندې راوړم، وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک ښکته کړو چې ابو جهل له جدي کار کړه بره د کوی نه راوخېږي، چې بره یې راوخېږو که نه، چې څنګه راووتو نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل وی رسل لوی جادوګري ښه څه غټ جادو دې کړی و،
ستا د جادو مقابله نه کېږي. ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي. کم انسان چې الله بېلارې کو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی. نو ابوجهل چې څنګه د کوی نه یې راوکاږو یاره ډېر لوی جادوګر ښه غټ جادو دې کړی و، غټ جادو دې کړی و. الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته سازش چاته جوړ کړو؟ د نبی علیه السلام د کوی د ورته اولو الله پکې پخپله ګریبتار ولا یحیق المکر السیء الا باهلی. چاته چې د بد تدبیر کو په دې تدبیر کې به پخپله ګریبتار کېږي. چاته د کنده کنسته په دې کنده کې به پخپله غورځېږي. بل ته کندې مه کنه، بل له خپې مه وهه، پخپله به رسوا شي او ذلیل بشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کجاوه کې دننه کوله، دننه تاسو مخکې لیدلي کجاوه باندې به پردې وي او ډولۍ غونته به وه. د خلکو نه دا ګناه په دې کجاوه کې دننه په دې ډولۍ کې کوله، په ګوټ کې کوله، خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود و. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کړي. د خو دا ګناه پټه کوله، د خلکو نه پټه کوله، خو مقصد به دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو. الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کړي اگر چې د خلکو نه پټ. بل انسان ته تکلیف مه ورکوه، بل انسان ته ضرر مه ورکوه. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سړی و، مالدار چې نوم یې قارون دی. بعضو علماو لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و، بعضې وایي چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و. دی منافق و، په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه و منلی، د زړه نه یې نه و منلی. او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و، بېدریغه مال. مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړندې ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. په سوونو اوښان، په سوونو اسونه، تاریخ لیکي وایي د اسونو چې کوم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی. د اسونو زینونه یې د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی په سوونو. الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و. خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی و. یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو، سودخور و، قارون سودخور و. دا مال یې ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکه هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا 10 ډبره پې راکوي، 10 ډبره به راکوي. ښه چې تاریخ په پوره شو پیسې راکوي، یاره ما سره خو نشته، ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکوي، بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي. پیسې به ورو ورو ختي، یعنې ده به چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه، چاله 1 लाख روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو 10 پسې خېږي، نو دې ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي، نو ځکه چې په بره روان دی. نو یو سودخور و دی، سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبور او مجبوره د هغې نه به د 3 او د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به پې واپس ګران خرڅول. اوس هم داسې کېږي که نه، فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه، نغدې پیسې به ورکړې او بیا به یې پې ګران خرڅول. دویم به یې دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. نو په دې یعنې په ډوک بوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده مال په دې طریقه ډېر کړی و، ډېر زیات مال وله الله ورکړی و. موسی علیه السلام حکم وکړو وی د مالدارو نه زکات اخلئ او غریبانانو له ورکوئ. د زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو، ده وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوئ. ده خو د ځان پته وه که نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي وایي د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې، غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې. د 1 تن، د 2 تنو، د 3 تنو د ګرځولو چابیانې نه وي. هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي. بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت خو ډېر مال یو که نه، نو پای کې خو بس لږ زکات نه و، پای کې خو به ډېر زکات و. نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ، نو ده وویل وی ښه
ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات. بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي. ته ورته وایې زکات ورکړه، دا ټکې پې ډېر بد لګي او هغې علم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی. ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه نه راته راله، دا زکات یې سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیا ټیک شي که دا ځان له دې کار کتلی، څوک دله اشر له راځي، څوک دله غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه. دا زکات یې سره کېږي نه، دا ځان له سنبال که چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي کو تا له راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1,02,500 روپۍ دا ډېرې دي، 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي نو دا 2,500 دي پکې نه وي که نه. نو په قارون باندې هم د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده او څوک چې زکات نه ورکوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی مال د چې زما مال دی او زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ ښامار جوړ کړي. شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي ګنجې مار ګنجې مار، ګنجې به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي، پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي. دغه ښامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړي او دله به ټاکونه ورکوي، ټاکونه به دله ورکوي او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه، زه په حقیقت کې مار نه یم، ښامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې دې را باندې کلکې کړې وي. انا مالکه زه ستا مال یم و انا کنزکه زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو، الله تبارک وتعالی و زما نه ښامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی. په میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو د یو ښامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کړي، مسلط دی وایي زما مال زما مال زما مال، دا مال پاتې کېدونکی دی. ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام یو ځل وفرمایل ستاسو خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی، خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی. صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبر خپل مال خپلې نو سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي، زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی. د الله پاک پیغمبره د نبی علیه صلات وسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی د وارثانو دا مال پکې کم یو دی. نبی علیه صلات وسلام وفرمایي وی خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه خو مخکې ولېږو، د ځان نه چې د مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو؟ وارثانو ته پاتې شو که نه. د قبر خاوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع یو وي دا پلانکې شی زما او دا بل وي دا زما، قبر له ورتلم نشته دی، دلته به دې په مال باندې جګړې شروع شي. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایو وی خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو د ځان نه دې مخکې ولېږو، دکه ستا مال او کم چې دې مخې ته لېږلی دی او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی، هغوی ته پاتې شه، د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي، 3 څیزونه ځي. کم ځي؟ مال ورسره ځي، اهل و عیال ورسره ځي، عمل ورسره ځي، دا 3 څیزونه ځي. مال ورسره ځي، مال څه شی دی؟ په کم کټ کې چې اخیستی دا مال دی، دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی؟ مال دی. نو چې کله مړی دفن کوئ نو هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ؟ کمبل تم راوړئ، هغه کټ تم راوړئ، مال تم واپس شي، اهل و عیال تم واپس شي، پلار یې اخیستی هلته په یخو خاورو کې کېږده زوی ترې را روان شي، زوی یې اخیستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږدي پلار ترې را روان شي، اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي؟ ډېر خوږ خاوند یې، ډېر خوږه ښځه یې، ډېر خوږ بچی یي، هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ترې را روان شي. نبي علیه السلام فرمایي مال تم واپس راځي، اهل و عیال تم واپس راځي، صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی؟ دا عمل دی چې هغه سره د قبر ته لاړو دی زما مال او زما مال او زما مال او زما مال، دا کمبل در سره هم سبا نږدې په قبر کې وایي څه شي لی دغه تګ دی هسې به یې وایي نه خوري نو ولې خرابوي دا کمبل؟ هسې وایي نه خوري په دې قبر کې هسې ورستېږي دا کمبل ورسره سرک دی کور ته یې ترې راوړی دا خو یې مونږ نوی کمبل لا اخیستی و د صندوق نه
داسې ده که داسې نه ده الله په مال باندې منګولې مکله کوئ خبره مې څه کوله نو موسی علیه السلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي قارون ویره ایمان مې راوړی دغه پوره ده که نه سره زکاتونه څه شي اخلي بهرحال موسی علیه السلام ته وویل شو سړی خو لږې ګډې وډې غونته خبرې کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه سړی خو زکات نه ورکوي موسی علیه السلام لاړو ووایه که قارونه الله ډېر مال درکړی دی ډېر زیات مال یې درکړی دی لږ غونته کې زکات یې ورکړي دا د غریبانانو حق دی په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو ضد واغستو یوه ښځه یې ولمسوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې پکار دی هغه درله درکوم دا پیسې والا خو ته به دومره کرلې کار وکړې چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې به پاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي دا کار به کوي ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي پیسو دپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه مرګونه پرې خلک کوي نو قتلونه پرې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه جان پهچان به دې ورسره نه ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې و به دې ولي دومره لاس د خلکو ورځي دومره لاس د خلکو ورځي که نه هلکه تا سره خو بد نه دي کړي ستا ورسره کمې دشمني ده ستا په سر به یې پیسې اخیستې پیسې اوس څه شی دی دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز وبه یې ولي ولې دې ویشته لکه دشمني دې ورسره وه نالګي دې ورسره وه څه بد دې تېلي دلو نه هېڅ هم نه ولې دې ویشتو هله په 1 لاک روپۍ چا راکړې وي نعوذ بالله پیسو دپاره هر څه کېږي که نه نه ښځې هم پیسې واغستې بهرحال قارون وي یاره موسی علیه السلام د دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي بدکارۍ پکې هم زیاتې شوي نور څه هم زیات شوي دي زه یو مجلس لګوم د خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه سړي سره خو ډېر فکر دی وایي چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته بیان وکړه موسی علیه السلام خوشحاله شو مجلس ولګېد او ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسېدو بیان یې شروع پلانکی ګناه داسې ده پلانکی ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلی کېږي سنګسارېږي دا خبره چې وکړه یو سړی پاسېدو وایي هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام یې خو زما هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان دی سزا به ټولو ته ورکېږي وایي ښه خو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسار ووي او په دې کې یو جینۍ پاسېده وایي موسی دلته وایي چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی ګوره د الله نه هم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی اوس په ډک مجلس کې پې تهمت ولګي تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې هغه پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی ګناه د پیغمبر د ګناه نه معصوم دی معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس او پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و وایي چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوست اوده شومه چې سهار غونته کې ټایم کېده هغه ملګري زه راویښ کړم چې پاس هم ته خو ودی وایي ما ورته چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وایي چې ختم شوی دی ته لا وده یې نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلی نه مې اورېدلي دي الله وده کړی و د محرم میاشت شروع ده په دې کې یو دی 10 محرم چې هغې ته یوم عاشوره ویلی شي په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی ډېر ښکلي کارونه کړي دي یو دا دی چې په دې یوم عاشوره باندې چې کوم 10 محرم دی په دې باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړی الله تبارک وتعالی چې آدم علیه السلام بالکل برابر کو نه هغه کومه ورځ وه هغه 10 محرم بیا په دک 10 محرم باندې په دې یوم عاشوره باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام جنت ته داخل کړی او بیا دک رنګ په دغه یوم عاشوره په دې 10 محرم باندې آدم علیه السلام د جنت نه ایستلی شوی دی
اوس پته وایي چې مولوي صاحب د آدم علیه السلام پیدایش خو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. چې آدم علیه السلام نه وی نو نن به مونږ هم نه وو. د آدم علیه السلام جنت ته تلو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. خو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د کوم طرفه د خوشحالۍ شو چې ته وایې ډېر د خوشحالۍ کارونه پکې الله کړي. نو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د خوشحالۍ خبره ده. څه خبره ده؟ د خوشحالۍ. ځکه کو آدم علیه السلام د جنت نه نوی راوتی، خو صرف آدم علیه السلام او حوا بیبي به صرف په جنت کې. او چې کله هغوی د جنت نه راویستلی شو نو د آدم علیه السلام اولاد پیدا شو. ځکه په جنت کې خو اولاد نه پیدا کېده، خو د توالد د تناسل ځای نه دی. نو په ځمکه کې ته اولاد پیدا شو. نو تر قیامت پورې به څومره مسلمانان پیدا کېږي چاته اړو حساب نه دی معلوم. نو په قیامت ورځ به دا دومره انسانان بیا جنت ته ځي. دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ لا اوله صرف په جنت کې آدم علیه السلام او اوس په ارباو خلک جنت ته ځي. ارباو خلک به جنت. نو آدم علیه السلام چې د جنت نه راویستی شو، کومه ورځ وه؟ یوم عاشورا، لسم محرم. بل په دې ورځ باندې، په دې لسم محرم باندې الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام ته د طوفان نه نجات ورکړی دی. کله چې د نوح علیه السلام خبره امت ونه منله، قوم ونه منله، نو نوح علیه السلام بددعا وکړه. نو اسمان خپلې اوبه راخلاصې کړې او ځمکې خپلې اوبه راخلاصې کړې. 6 میاشتې تمامه دنیا د اوبو ډکه وه. ټوله دنیا 6 میاشتې په دې باندې اوبه ولاړې په تمامه ځمکه. دا بوټي موټي دام څخه شو، خراب شو. حتی در دې پورې چې بیت الله شریف هم ورتاو شو پکې. دا خو دوباره بیا ابراهیم علیه السلام آباد کړی دی چې جبرئیل علیه السلام راغی وی ابراهیم بیلچه او سخسور راوله دا ځایونه کن هغه کنستل جو د بیت الله شریف بنیادونه ښکاره شو. بنیادونه هغه زاړه دي خو آبادې پې بیا ابراهیم علیه السلام وکړو. دا په طوفان نوح کې ورتاو شوی او په خاورو کې پټ شوی. په تمامه دنیا باندې طوفان راغی، ټوله دنیا د اوبو ډکه شوه. 6 میاشتې اوبه په دې ولاړ وي. نوح علیه السلام کشتۍ رخ کړې وه د پاره د تخم د هر شي نه ځان سره کشتۍ ته اچولي وو. او 80 تنه پکې انسانانو په ټول په مخ د ځمکه صرف دغه 80 تنه مسلمانان. 900 کاله تبلیغ کړی نوح علیه السلام، خو مسلمانان شوي څو تنه وو؟ صرف 80 کسان. دا یې ځان سره کشتۍ ته خېجولي. نو 6 میاشتې نوح علیه السلام په کشتۍ کې ګرځېدو. نو 6 میاشتې بعد الله تبارک وتعالی ځمکې ته وی ای ځمکې خپلې اوبه راوکاږه، خپلې اوبه وچکه. نو ځمکې ځان ته اوبه راوکاږه. اسمان ته وی ته اوبه بندې که، اسمان اوبه بندې کړې. نو د نوح علیه السلام کشتۍ رو کېناسته. نو چې کوم ځای کېناست هغې ته د جودي غر ویلی شي. قرآن کې الله ذکر کړی دی. د نوح علیه السلام کشتي د جودي غر د پاسه ودرېده. نو دغه کومه ورځ وه؟ دا 10 محرم یوم عاشوره وه. نو نوح علیه السلام ته الله نجات هم په دې یوم عاشوره په ورځ باندې ورکړی. دارنګې نمرودیانو ابراهیم علیه السلام ورته وغورځو چې ویسیزي. و ابراهیم علیه السلام ته الله نجات ورکړو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. ای وره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه، خو دومره یخ شه چې د یخنۍ نه خراب نه کې، سلامتیا واله پې جوړ شه. نو په ابراهیم علیه السلام باندې اور ګلې ګلزار شو. چې کومه ورځ باندې د اور نه راوته نو هغه ورځ 10 محرم، لسم محرم یوم عاشوره. ابراهیم علیه السلام ته نجات په څه ورځ میلاو شوی دی؟ د یوم عاشوري په ورځ میلاو شوی. دارنګې موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته چې الله نجات ورکړی نو هغه هم د یوم عاشوره په ورځ ورته میلاو شوی. بني اسرائیل فرعون ډېر زیات تنګ کړل. بس بني اسرائیلو صلاح وکړه چې مصر پرېږدو، ځو وځو. خو زورور دی، خپل غلامان یې جوړ کړي، د ده نه به څنګه وځو؟ بانه یې وکړله، وی موږ واده له ځو. چېرته ځو؟
وعده نو او د پاره د دې چې د دوی را باندې باور راشي یقین راشي کالی مالی تیم را واغستل ځکه قبطیان خو مالدار خلک او بني اسرائیل غریبانان نوکرانو نو خلک چې اکثر دا زنانه چې چا کره واده لځي نو فوري دا میل دی راکړه چې واچوم بیا راشم در به در لکه داسې کوي که نه کوي نو خم غریبانان اکثر د مالدارو نه کالي راځي نو بني اسرائیلو کالي د قبطیان را واغستې چې یقین را باندې وکړي چې او رښتیا واده لځي نو د شپې ووتل نو تله نو فرعون ته پته ولګېده وی هغه خو د سیل مې وتی دي خو دا سیل مې وتی دي دا خو یې مونږ داسې پرېښودو نو چې دوی رانه لاړو دا بېګارونه به راله څوک کوي دا خو زمونږ نوکران خلک نو دا بېګارونه به څوک کوي وی اله ځئ پسې نیسئ نو خپل پوجونه پسې ورپسې کړو نو تلو موسی علیه السلام ورسره دی نو مخې ته دریاب راغی بني اسرائیل ورته وی مخې ته دریاب دی او شاته فرعون دی د هغه لښکر دي اوس پسې کېږي مونږ خو ګیر شو قرآن د هغې ذکر کړی دی موسی علیه السلام ورته وفرمایل وی زما سره زما رب شته دی زما سره زما رب الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی د امسا په دې دریاب باندې ووخه نو چې امسا یې دریاب له راواچوله نو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې ځکه بني اسرائیل 12 خاندان وو ځکه چې د یعقوب علیه السلام څو زامن وو 12 زامن وو که یو پکې یوسف علیه السلام یو پکې بنیامین او هیر در نه دي سوره یوسف کې موږ ویلي که نه نو د یوسف علیه السلام 12 زامن او د هر زوی نه ځان د خاندان رخ شوی نو بني اسرائیل 12 خاندان وو خو داسې کسانو چې د یو بل سره به یې نه لګېدلو خاندانونو به نه لګېدل نو په دریاب 12 لارې جوړې شوې وی ځئ هر یوه قبیله په یو لار باندې ځئ نو چې بني اسرائیل په دریاب روان شو نو فرعون پسې هم ورودانګل نو چې منځ ته ورسېدو الله پې چپې را خوشې کړې نو برباد دي کو غرق کړي تباه یې کو سره د قومه نو په کومه ورځ چې فرعون هلاک شو او موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړو هغه هم یوم عاشوره وه لسم محرم هغه هم څه لسم محرم نو غرض مې دا چې ډېر ښکلي واقعات پکې راغلي دي یوه خبره پکې ډېره افسوسناکه او د خفګان راغلې ده چې هغه د نبي علیه السلام خاندان په دې ورځ باندې شهید شوی دی د کربلا په میدان کې دغه ورځ ډېره د خفګان وه خو د ژوندو دپاره د خفګان وه او د مړو دپاره خو د خوشحالۍ وه هغه خو ټول شهیدان هغه ټول شهیدان شو حسین رضی الله تعالی عنه سره د خپله خاندانه په دې 10 محرم باندې شهید شوی په یوم عاشوره په ورځ نو دغه ورځ دغه خبره پکې ډېره د درد او د خفګان ده د هغې دپاره خو د خوشحالۍ ده جنتونو ته لاړو خوشحالو له لاړو خاندان ته غم پاتې شو ځکه ډېر ښکلي خلک ترې شهیدان شو دغه یو ورځ پکې دغه یو واقعه پکې د خفګان راغلې ده نو چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یهودو په دې ورځ باندې روژه نیولې وه دې 10 محرم باندې نو نبی علیه السلام ته نه تپوس کوي تاسو دا روژه په دې ورځ باندې ولې نیسئ نو دې باندې موږ دا روژه ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړی د فرعون نو موږ به طور شکرانه په دې ورځ باندې روژه نیسو چې زموږ پیغمبر ته په دې ورځ باندې نجات میلاو شوی دی نو نبی علیه السلام وفرمایل وی د موسی علیه السلام په نجات باندې موږ له زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده پکار ده چې مونږ هم شکرانه روژه ونیسو مونږ له پې زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده نو نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو هم په دې 10 محرم باندې څه ونیسئ روژه ونیسئ خو بیا را روان کال نبي علیه السلام وفرمایل وی را روان کال له کو الله ماله ژوند راکو که نه نو زه به 2 روژې نیسم یهود خو صرف 10 محرم نیسي که نه یوه روژه نیسي وی مونږ به 2 نیسو هم به د موسی علیه السلام په نجات باندې شکرانه ادا کو او هم به د یهودو خلاف وکړو ځکه یهود چې دوی یوه روژه نیسي او موږ به 2 نیسو نو 2 روژې نیول دا مستحب طریقه ده یا 9 محرم او 10 محرم یا 10 محرم او 11 محرم روژې به څو نیسي 2 به نیسي یوه روژه نیول مکروه دي چې صرف 10 محرم ونیسي ځکه دا د یهودو سره مشابهت دی نو 2 روژې به نیسي ډېر زیات ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی په د 2 کالو ګناهونه معاف کوي د 2 کالو ګناهونه په دې روژه باندې الله تبارک وتعالی معاف کوي د تیر شوي یو کال او د را روان یو کال خو د ګناهونو نه صغیره ګناهونه مراد دي واړه ګناهونه
ځکه غټ ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي. او یوازې د عاشورې د ورځې د روجې فضیلت نه دی په دې میاشت کې، دا ټوله میاشت د محرم دا ټوله میاشت د دې روجې فضیلت لري، ثواب لري. که یو سړي نه 10 محرم فوت شو پکار خدا دی چې ونیسي، نو په دې میاشت کې د 80 روجې ونیسي، ډېر زیات ثواب لري. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د رمضان المبارک د روجو نه وروستو بهترینې روجې چې دی هغه د محرم د میاشتې روجې، غوره روجې د محرم د میاشتې. بلکې یو روایت کې راځي وایي د محرم د میاشتې یوه روجه دومره ثواب لري لکه په 80 ورځو کې چې 30 روجې ونیسي، 30 نفلي روجې ونیسي. نو د یوم عاشورې د روجې ډېر زیات فضیلت دی. پکار دا ده چې خامخا ونیسئ. خو څو روجې به نیسئ؟ 2 روجې ونیسئ. 9 محرم 10 محرم، او که په 9 محرم چا نه ونیولې نو 10 محرم او 11 محرم دا 2 روجې دي ونیسي، ډېر زیات ثواب لري، د 2 کالو د روجو ثواب لري. او د دې نه علاوه اسیم په دې میاشت کې روجې نیول زیات ثواب لري. د دې میاشتې د هرې ورځې روجه دومره ثواب لري لکه په عام ورځو کې چې ته څو روجې ونیسي؟ 30 روجې ونیسي، دومره زیات ثواب لري.